اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات و جوابات و نشست. اول مسله او سوال دا دی، یو سړی دی د امام سره هغه په مانځه کې شریک دی او اخري قاعده کې درود شریف د پوره ونه ویل او امام سلام چر باسل. اکثر د مشرانو نه پاتې کیږي. نو اول نمبر دی که امام ته احتیاط پکار دی چې لږ آرام سره لولي نو مقتدیان ورپسې رسي. خو به هر حال که چېرې مقتدي درود شریف ونه رسول او امام سلام چر باسل نو به د باندې امام سره سلام چر باسل دا هغه واجب دی. ولې د امام اتباع واجبه ده او درود شریف ویل سنت دی. نو دی بیا فورا امام سره سلام چر باسي، په دغه ګنهګار بیا نه دی. دویم که یو سړي نیم درود وویل اللهم صل علی محمدین پورې ووی، ځکه په درود پاک کې درې خبرې ضروري چې د الله نوم پکې د امر صیغه وي او د نبی علیه السلام نوم. اللهم د الله نوم دی، غلا محمدن اللهم صل دا د امر صیغه ده او محمد د نبی علیه السلام نوم هم پکې. نو که تر دې پورې دا درې الفاظ یې وي نو دا هم ورته کافي شو. خو که قصدن یې درود شریف پرېښودل نو بیا به مونځ دوباره کوي. دریم نمبر سوال دا دی، یو سړی دکان کې دی، غټ دکانداري ده او تجارت یې دی. په دغه دکاندارۍ کې اوس دغه حالت کې د مانځه ټایم راغی، دی وي که دا دکان بندوم نقصان کیږي نعوذ بالله، یا دا نعوذ بالله مې ځکه وي چې لکه اوس نن خلک دنیا ته پیدا وي او آخرت ته پیدا نه وي. نو د دکان نقصان ګڼي، یا په نوکر اعتماد نشته دی، یا دکان بالکل بندېدی نشي، خلک سم قطار کې ولاړ دی. نو دی چې اوس د جمع مونځ پرېږدي او د دکان کې مونځو کې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې په دکان کې مونځ وکړو نو فرض خو ادا شو، خو دې کې دوه درې نقصانات رالو. اول دا د جمع ثواب یې ونه شو، دویم دا د جامع مسجد د غټ مسجد کې د هغې ځان له ثواب دی د جومات هغه ثواب هم ونه شو. دریم دا چې د دنیا ګټه یې وکړه خو آخرت یې برباد کو. څلورم دا اوس مثال امام رکو ته رړو، زموږ د میرو کې اکثر دا ترتیبي او دا ډېره بې ادبي را. مسجد کې یو کس راشي رستو راشي رامنډه کړي، غراره جوړ کړي او په منډه باندې امام سره هغه رکو کې شریک شي. د داسې منډې نه پرېږده رکات تلل شي، په کلار راشه د مسجد د آدابو خیال ساته. منډې مو ملایک ګیر چاپیر هغه ولاړ بې ادبي ده. نو د منډې نه ځان بچ کول دا څه لازم په وخت راځه که نه. یو دویم انسان دی عذر دی رستو پاتې شو، ټیک ته رکات تلل شي رستو ورسره بیا شریک شه، د منډې نه ځان بچ کول پکار دی. پنځم نمبر دا د جمعې پر ورځ خطبه شروع شوه نو خطبه اورېدل دا واجب دی. دغه ټایم کې دی اوس د جمعې سنتو نشي کولی. که یو سړي وکړو نو بعضې علما ورته هغه مکروه تحریمي ویلي دي، حرامو ته نږدې دي. نو د دې د وجې نه لس خطبې دي، دا د هرې خطبې لپاره دا حکم دی. د جمعې خطبه ځان ته را، د وړوکي اختر ځان ته را، د غټ اختر ځان ته را، د حج درې خطبې دي، ختم القرآن کېږي، خطبه ورته لوستل کېږي، د نکاح خطبه د استسقا ده او نور هغه تندر ونیسي. د ټولو خطبو دوران کې خطبه اورېدل واجب دي. دغه ټایم کې بیا مونځ هغه نه کوي، که نوافل که سنت.